علیکم ګرانو دوستانو، نن زه تاسو ته یوه بله ویډیو سره زه نن غواړم چې تاسو ته صرف او صرف معلومات درکړم چې څنګه کولی شو په فرانسه کې د ویګو یا د sncf یا ټي جي وي د دې ټرینونو ټیکټونه بک کړو. نو ډیرو دوستانو ماته دې باره کې زنګونه ولی وو او درخواست یې کړی چې داسې یوه ویډیو جوړه کړه چې موږ څنګه وکولی شو چې ټیکټونه بک کړو. دا ډیره اسانه طریقه ده. د موبایل د لارې تاسو کولی شئ په ګوګل کې د هغې کمپنۍ ویب سایټ ته لاړ شئ. مثلا لکه زه چې د کومې کمپنۍ غواړم، تاسو ګوګل کې ولیکئ ویګو مو واخه، تاسو ته بلته د ویګو باره کې ټول معلومات راشي. خو دا بهتره طریقه د ټول نه اسانه طریقه ده چې تاسو خپل ګوګل پلی سټور ته راشئ، پلی سټور باندې کلیک وکړئ. ګوګل پلی سټور ته چې کله هم تاسو راغللی نو دې ځای کې تاسو ولیکئ ویګو چې ولیکئ تاسو ته به ډایرکټ اول راشي، خو تاسو چې کله دا شی ته راغی دا به انسټال کړئ. دا د ویګو اپس به انسټال کړئ. ویګو داسې یو سیسټم دی فرانسه کې چې تاسو ته 10 روپو نه اپل او ټیکټونه درکړي. د خپل هم لیکلي دي. ما دا اپ انسټال کړ. دا اپ د ما سره انسټالیشن روان دی. نو دا اپ به اوس انسټال شي. دا زه اوپن کوم. چې کله ما اپس اوپن کړ زما مخ ته به داسې سکرین راشي، د ویګو خپل دغه کېږي. دې کې به مختلف قسم دي. دا اول چې دا د ریل ګاډي ټرین عکس چې دی، دا مطلب دا چې ته نوی دې باندې چې کلیک کړې دې باندې دا اوس شین شو، دې مطلب دا دی چې ته نوی ټیکټ بک کړې. په دې باندې ستا زاړه کې ټیکټونه ښیي. په دې باندې چې کله مثلا ته غواړې چې خپل ټیکټ چینج کړې، تاریخ یې چینج کړې، ټایم یې چینج کړې، هغه پې ښیي. او دې ځای کې تا د ټرین راتګ ټیکټ ښیي چې څو بجې ټرین راځي، څو بجې ځي. او دې ځای کې تاسو د ویګو سره ته خپله کولی شئ ویګو د تلیفون نمبر یا هغو ته ایمیل ولېږي یا بل شي او ګلر شي چې وکړي. او دې ځای کې ته کولی شئ تا ته ویګو آفر یا ایمیلونه درته رالېږي چې زموږ نوی قیمت دا شروع کېږي، نوی قیمت دا شروع کېږي. دا 5-6 بټن یې. خو اوس د ټول نه وړاندې موږ راځو ټیکټ بک کوو. چې کله تاسو ټیکټ بک کوئ ما تاسو ته ویلو چې دا ټرین نښه ده، په دې باندې به کلیک کوئ. شنه شوله. ګاخ د دیپاخ کم ځای نه تاسو ځئ هغه ځای کې ولیکئ. مثلا زه ځمه لیون ښار نه ځمه، کم ځای ته ځم؟ پاریس ته راځم، پاریس ښار ته راځم. دې ځای کې الی مطلب په کم تاریخ ځې، په څوم تاریخ باندې چې ځې ګوره دلته ماته ټول دغه ښودلي دي. مثلا په 9 تاریخ باندې د یو طرف نه 28 روپۍ دی، په 25 تاریخ په 10 تاریخ باندې 25 روپۍ دی که نه. نو زه دا 25 تاریخ بک کوم. ښه، بیا راتګ اپشنل دی. که راتګ ورنه کړې خو یو طرف نه تاسو نه راځي، که راتګ ورکړې نو دا راتګ تاریخ دی. که دا ته راتګ ورکړې نو راتګ تاسو ته مثلا بیل دغه ښي. ګوره د راتګ چې دی په زه وایم چې په 6 مخص باندې راځم، په 14 مخص باندې راځم، نو هغه 28 روپۍ دی. زه ولې دې کوم ده اوس دلته ښي تاسو سره مثلا څو کسان هسته. دې ځای نه کسان زیاتولی شئ چې 2 کسه یې، 3 کسه یې، 4 کسه یې، 1 کس یې. دې ځای نه کسان زیاتولی شئ که نه. دې ځای نه دا اوس راغی 1 2 3 څو کسان هستئ، څو ټیکټ یې غواړئ. 1 کس یم زه. ماشوم د سره شته دی، هغه دلته لاندې لیکي که ځناور مناور چې یې پیشو یا چې ولري چې 6 کیلو نه وزن زیات وي هغه به دلته لیکي. ښه، زه 1 کس یم او بس زه صرف او صرف غشخ وښم، غشخ شی کوم. دا اوس تاسو نه دلته ټیم غواړي. مثلا ګوره دلته پاس ولیکئ خواجه علی، دغه پاس ورته وګورئ. اول سر کې چې راځي دا دغه ځای کې خواجه علی لیکلی د تګ دغه دی که نه، څو بجې ته ځې هغه تاریخ ټیم به که زه ورته وایم چې زه مثلا په دې ټیم باندې ځم. بیا دې کې مثلا نارمل سیټونه کمپلی دی. که چېرته غواړئ چې پخیز ورسره یي، ساکټه ورسره یي او موبایل چارجر ورسره یي، هغه 40 روپۍ دی. که غواړئ چې ساکټ هم ورسره یي او ځان ته پاس چت کې ونیسو نو هغه 50 روپۍ. زه هم ځان ته تخنکیل چت باندې نیسم. زه لاندې راځم، دلته لاندې ویني دا دویم حصې ته راغلل. تاریخ درته ښیي چې دې ځای کې ټول معلومات ورکړی دی. او که چېرته بیګ ولري نو بیګ دې وخت کې نه 15 روپۍ اخلي. که بیا هلته کنټرول والا دی هلته سره بیګ وي او دلته د پیسې نه ور کنټرول والا دی نو هلته به 20 روپۍ اخلي. خو زه دا د بیګ دی کوم ولې دی کوم. دې نه بعد اوس خواجه ګوره دا پاس سر کې چې دا مزاج چې د دې نه پاس ما چې اوس دغه شی خړ که دې نه پاس دلته لیکلي دا خواجه غوتوغ مثلا څو بجې راځي. زه دا بک کوم، دا د 8 بجې او 25 منټه. زه بیا هماغه تخنکیل نیسم. مثلا دا اوس چې خړ غوندې شو زه هم دا وم په دې باندې ځم چې ارامه سفر وکړم. د لاندې راځم بیا دا هم ولې دی کوم.
اوس دلته ماته ښیي چې انفو کلینت ته جمله 114 روپۍ شولې او دلته ماته ښیي خپل معلومات ورکړه زه میسیو بس دلته خپل نوم ورکوم لکه زما نوم دا دی که نه ایچ ایچ مو دا نوم ورکوم دا مې دغه شو دلته کوم کال کې چې پیدا شوی یم هغه کال صرف کال ورکوي دې ځای کې خپل کوډ پوسټل ورکوي چې کوم ځای کې اوسېږي هغه کوډ پوسټل ورکوي دې ځای کې خپل ټلیفون نمبر ورکوي او دې ځای کې خپل ایمیل آی ډي ورکړئ چې مثلا کومه ایمیل آی ډي تاسو سره یي که نه نو خپله دې ته د ایمیل آی ډي ته ډېر خیال وساته چې دې ته ټیکټ رالېږي او دې ځای نه پس دغه ووښئ دا او دلته ته لیکلي دي چې څوک ځي که خپله ځې خو خپله ځې ته په خپله ځې خو ژه ویاژ په دې به کلیک کې او که چېرته خپله نه ځې خپله نه ځي دې نه دغه ایسته که دې ځای کې چې هغه کم کس ځي دغه معلومات ورکړه ټیکټ ورته تا کړی هغه ستا خپل معلومات دی دې ځای کې چې څوک ځي هغه معلومات ورکړه او دا اکسپټې کا او دا ولیدې کا چې ولیدې راشه آخر کار کې به درنه غواړي چې ته نمبر ما غلط ورکړی دی څه 51 نمبر ما یو دانه غلط ورکړی دی تاسو ولیدې کا اوس بیا ماته ولیکه بګاژ د سره یي لکه مثلا بیګ د سره یي جمع که پیسې جمع که کني بیا هلته تا نه 100 روپۍ اخلي زه ورته وایم زه څه باګ نه لرم دا لاندې کوم بګاژ اوس ما دلته ټول معلومات راغی چې په دغه تاریخ کې په دغه ټایم کې د تګ د دومره قیمت کېږي او په دغه تاریخ او په دغه ټایم باندې د راتګ د دومره قیمت کېږي جمله 114 روپۍ کې که چېرته تاسو د دې څه آفر کوډ چې لرئ هغه دلته انټر کړئ او که هغه نه لرئ بس ډایرکټ پی باندې ووهئ په دا بټن ووهئ دا چې ووهئ اوس تاسو نه هلته خپل ویزا کارډ معلومات غواړئ زه اوس دې ځای کې خپل ویزا کارډ معلومات ورکوم مثلا خپل دې ځای کې خپل د ویزا کارډ هغه 4900 لا پوسټ کارډ 4900 باندې شروع کېږي هغه کارډ ورکوم هغې نه لاندې دلته تاریخ هغې غټ نمبر نه لاندې لږ تاریخي ایکسپایري تاریخ یې هغه ورکوم او دې ځای کې دا 3 ځلته چې ایکس لیکلی دی دې ځای کې د کارډ شاته هغه امضا چې کې هغه ځای کې 3 حصې کوډ هغه کوډ ورکوم او دې ځای کې خپل نوم او معلومات ورکوم او بس پی کوم تاسو ته به ډایرکټ یو ټیک مارک غوندې راشي تاسو ټیکټ بک کړلی شو او هغه ځای نه هم تاسو ټیکټ ډاونلوډ کولی شئ او ایمیل ته چې لاړ شئ ایمیل نه هم تاسو ټیکټ ډاونلوډ کولی شئ او که چېرته په دې ویډیو باندې پوه شوي نه یاست دا ویډیو پروسس لږ غټ نو تاسو بیا وګورئ او درته اسانه به شي ځکه چې خپله یو شی وکړئ درته ډېر زر درته اسانه کېږي مننه باد اوسئ